بیخي په خبره نه پیږي ادم زی ویشتو مړه والله بس 14 اگست نه دی اسیم تینه مړه هغه خو یې ما جوړه کړې ده مړه ته خو بیخي په خبره نه پیږي ادم زی ویشتو سلانا ام زی ویشتو چا وویشتو هغه خرګاړی والا ته په دومره جرأت چې زموږ همزوی وویشتو راځه د ده جرأت دی چې ده زموږ کس وویشتو د اړیکو پسې کور ته وځم کور کې وي دی هله زه ډارېک هلته ګېرومه نشته دی کور کې دی دی تښتېدلی دی ده پسې بیا راتلل غواړي راځه ما ته پته ده په هغه روانو بیا که نه په هغه روانو دومره جرأت چې ده زه همزه وویشتو اوس هم تښتېده معلومات کوه بېغمه اوسه که نه دې ما نصیبه کړمه یاسره راځه چې ځو او ما ته پته ده دې به دې کور ته واپس راځي او پرېږده مې نه راځه نن ورته طالب او ده پسې ورځو دې ما ته پته ده دې عمل کې دی واچوه ده طالب دې دې پټو کې دی بیده ده وګوره ټول د چرته وویل دې ممکن کېږي دا دی حمزه قاتل دا دی دلته ناست دی راشه د خدای بې انصافه دا په کومه خوشحالۍ کې زموږ هلک وویشتو اخر دا و ګناه څه وه یاره بس زه پې اوس خفه یم چې مې ویشتی دی که نه خو خبره دا ده چې زه ډېر زیات تنګ کړی وم ولې مړه د 14 اګست دی که دا څه شی دی یار پونکي راغوښتي او پانګ او پانګ په دې غوږونو کې راته پونکي وال څه چلو شو ما ته به دې ویلي ما پسې به راغلی وي خو هلک به یې نه ویشتو بچې غم مه کوه کور مې تاله کړی دی رانه به رام نه شي هلته بل دا خبره زموږ پښتانه خو همدې دغه خراب کړه که نه په وړو وړو خبرو به بس قتلونه کوي بس ټوپک تماچه بیا غاړې ته اچولي بس معاشره داسې راغی که نه چې وړه وړه خبره خلک روچتوي او دې خلکو ته ووایه دې خلکو ته ووایه چې د وړې وړې خبرې نه دومره غټه خبره جوړه کړي که نه لکه تا چې څنګه جوړه کړه لکه مونږ چې څنګه جوړه کړه او نو انشاءالله لکه دغه شیز نه دی پکار